اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو اوریدونکو خویندو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول نه مخکې حمد و ثنا د هغه ذات چې زموږ خالق او مالک دی، ټول نظام چلولو والا دی، او بیا په کروڑونو درود په آخري نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا هغې نه پس به بل نبی نه راځي. که د چا دا عقیده وي چې بل نبی به راځي هغه د اسلام نه خارج دی، هغه کافر دی. او بیا دعا ده چې الله رب العزت دی زما چې څومره اوریدونکي دي او د دین علاوه چې څومره مسلمانان دي د هغوی د زړه ټول جایز خواهشات مرادونه ارمانونه پوره کړي. الہ العالمین دې که د چا اولاد نه هغه د الله نیک اولاد ورکړي، که د چا رشته نه کېږي الله دې ول رشته ورکړي، که د چا دشمني وي الله دې په دوستۍ قبوله کړي، د چا غریبي وي الله دې په مالدارۍ باندې بدله کړي. دوستانو وظایف زه بهترین وظایف او مستند وظایف زه تاسو له راوړم او درته یې ښایم. الله رب العزت دې د دې اجر مالم راکړي او تاسو د دې الله دې اجر هم درکړي او په دې باندې د عمل کولو توفیق دې الله موږ له راکړي. اکثر زه څومره وظایف چې دي نو دا چونکې چینل زما نوی دی نو د حاجاتو حالات خراب دي، نو د حاجاتو باره کې او د مشکلاتو باره کې دا ورکوم انشاءالله العزیز. ورسره به نور وظایف هم زه تاسو ته ښیم، د جادو د نظر بد داسې مختلف وظایف به تاسو ته ښیم. چونکې صورت کوثر چې کم دی په دې باندې مخکې ما 2-3 ویډیوګانې کړي دي. دې کې الله رب العزت ډېر کمال اچولی دی، لکه دنیادارۍ دپاره د دنیا حاجتونو دپاره. او دا وظایف چې کم دي دا به بزرګان دین زموږ چې کم مشرانو اولیاء کرامو دوی به دا وظایف د الله رب العزت د قرب حاصلولو دپاره د الله ته نزدېکت دپاره به چې دا وظایف کول فرضي اعمالو سره به فرضي عباداتو سره به نفلي عبادات هم کول، نو هغه به د وظایفو په صورت کې و الله رب العزت به تبی نزدېکت او دوستي به ورسره کوله. دا کوم وظیفه چې دا د نن برته خیمه دا ډېر طاقتور وظیفه ده، د غیب نه حاجتونه پوره کېدو والا. څنګه چې به الله رب العزت زموږ د مشرانو د اولیاء کرامو حاجتونه د غیب نه پوره کول، ان دغه شان به الله رب العزت ستاسو او زموږ مسائل پوره کوي. او چې څنګه تاسو ته وښیم نو دا به تاسو همدغه شان به کوئ انشاءالله العزیز. د دې وظیفه باره کې فرمایي چې چا دا وظیفه یو ورځ وکړه نو الله رب العزت به په هغه ورځ د هغه حاجت پوره کوي. د یوې ورځې وظیفه ده. نو انا اعطیناک الکوثر صورت چې کوم دی بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا د قرآن مجید چې کوم دی د آخري 10 سورتونو 4 نمبر سورت دی، او دې کې یو ټکی راځي چې ان شانئک هو الابتر، اخره کې ابتر راځي. د دې شان نزول د تدس بیانوم چې کله د حضور کریم صلی الله علیه وسلم زوی مبارک قاسم یا ابراهیم چې کوم دی وفات شنو، نو د عربو با یو سړی و چې د عاص بن وائل نومو یا داسې نور کسانو چې هغوی به ویل چې هغې مخې ته به کله د حضور اسلام نوم واغستی شو، نو هغه به وتل چې پرېږده هغه خو ابتر دی، موږ ورته په پښتو کې میرات وایو. نو دوی به ویل چې دا ابتر دی، حضور اسلام نعوذ بالله من ذلک دا بې اولاده دی، دا ابتر دی، میرات دی. نو الله رب العزت بیا دا آیت کریمه دا صورت نازل کړه چې انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بېشک ستا دشمنان چې کوم دي دا به تباه او بربادي. دا وظیفه چې دا د واده دپاره کولی شي، دولت دپاره کولی شي، کاروبار دپاره کولی شي، دشمنۍ دپاره چې چا سره دشمني په دوستۍ بدله شي، د یره دپاره کولی شي، جاب دپاره کولی، ملازمت دپاره کولی شي. مقصد د دې خبر نه دا دی چې هر مقصد لکه ماته بیګا یو کس رنګ وکړو چې په خلکو مې پیسې دي، که په خلکو د پیسې هم دا وظیفه کولی شي، که تا باندې د خلکو پیسې نو هم دا وظیفه کولی شي چې تا له الله دومره طاقت درکړي د خلکو قرضونه ادا کړي.
کستا د خلکو سره پیسي هم دا وظیفه کولای شي چې الله د هغوی په زړه کې دا خبره واچي دا قرض تاسو دا واپس کی. نو دا وظیفه چې دا ډیره بهترینه وظیفه ده د سورۃ الکوثر وظیفه ده او دا به په څه ټایم کې کوئ؟ دا به د ماښام مونځ نه پاس او یا د سحر مونځ نه پس. طریقه کار دا دی چې د ماسپښین مونځ او که دواړه کې نو ډیره بهتره ده. د ماښام د مونځ نه پس او د سحر د مونځ نه پس طریقه کار دا دی چې یو لزل به درود شریف وي او بالکل یکسویی کې به ځان لځای کې به کښېنې، بس چې خام استاد توجه صرف خپل وظیفې ته یو خپل رب ته او په مسله به کښېني په اودس کې او د هغې نه پس به بسم الله الرحمن الرحیم سره به هر ځل به ورسره بسم الله الرحمن الرحیم وي او 133 ځل 133 ځل به دا وي، نه به کم وي نه به زیات وي. دا چې د کله وویل د هغې نه پس به همداسې سجدې ته لاړ شي او په سجده کې به الله رب العزت نه د خپل حاجت د خپل مقصد دا دعا به ترې وکړي. ستا چې څه حاجت دی، مختلف کسان زنانم راته رینګونه کوي، چا د کور مسلې دي، د چا د کاروبار مسلې دي، د چا د بچو مسلې دي. نو هغه خپل حاجت مطابق به چې کوم دی ته الله نه هغه سوال به وکړي. نو انشاءالله العزیز چې دا عمل تاسو وکړئ نو الله رب العزت بس تاسو حاجتونه پوره کړي. بس یقین ضرورت دی او په زړه کې د الله شکر ادا کوئ همیشه او الله رب العزت نه چې سم غواړئ څه چې غواړئ الله به خامخا درکړي، چونکې موږ الله پیدا کړي او زمونږ رب چې دی سمیع او بصیر دی اورېدونکی دی. بس زما دا وظایف دي، د قرآن آیاتونه دي، تاسو له مې درکړه. چا په زړه کې یقین وي عقیده وي چې الله رب العزت به زما حاجت پوره کوي، بس زما چې کوم دی دا ویډیو چې کومه ده دا خلکو دپاره ده چې چا یقین وي. چا یقین نه وي زور په چا باندې نشته. بس په آخره کې دا هم درته وایم چې زما د ویډیو د اجازت زما د وظایفو د اجازت دپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، بل آیکن هم ووایي چې زموږ هر وظیفه تاسو ته په وخت باندې را رسیږي او د په کمنټس کې د سبحان الله د ماشاء الله په شان ښایسته الفاظ ولیکئ. الله رب العزت دې تاسو په دین او دنیا باندې ښایسته کړي، الله رب العزت دې تاسو خوشحاله کړي او الله رب العزت دې په تاسو باندې په موږ باندې خپل خصوصي فضل سره د ټولو مسلمانانو وکړي. انشاءالله العزیز که ژوند وفا وکړه او بیا موقع میلاو شو بیا به انشاءالله د یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې ما له اجازت راکوئ. د لوی الله په امان.